دا زموږ مطالبه ده د جماعت اسلامي د ګر پاکستان دا مطالبه ده چې د پټرولو قیمت ته 200 روپۍ فی لیټر مقرر کړ. دا مظاهره د شهدا زیارت او د هغه طرح د شهدا نوړاک او د هغه طرح چې کوم په ملک کې د پټرول قیمتونه نه کمیږي د دې خلاف راوتلې ده. موږ دا د جماعت اسلامي له طرفه څخه دا وایو چې دغه شهدا او لواحقین ته د انصاف ورکړي. بدامني ده، مهنګایي ده او په ښار کې حالات خراب دي. کړ په زیارت و په ناوړه کې حالات نه دي خراب، په ګرد وطن کې حالات خراب دي. پښتني سیمه ته معلومه ده چې اور پر بلیږي. د هغه رقم مهنګایي ده. دا موږ چې نن راوتلي یو ستاسو دپاره راوتلي یو، د ځانو دپاره نه یو راوتلي. نو ستاسو هم دا خواست کوو چې راسئ زموږ سره په دې کې ملګرتیا وکړئ. دا کډ زموږ غم نه دی، دا د ګردو غم دی، د ټولو پښتنو غم دی. بدامني شروع ده او په وطن کې غلاوې شروع دي، قتلونه شروع دي. تاسو ته معلومه ده په سرانان کې واقعې وسولې، پر هغه یو چا غږ نه کوي، پورته خالي یو دوې ورځې موږ کښېنو بیا منډه کوو بیا یو شی دی. تاسو ته معلومه ده په دا څو میاشتو کې دننه زموږ په دغه پښین کې په زیارت کې په ارنایي کې او شاوخوا په بلوچ بل کې چې کومه بدامني شروع ده، دغه بدامني چې په کومه د بلوچ بل کې وه هغه نن راله دغه محفوظه بل چې نه دلته BLS ته نه دلته یو څوک د ریاست خلاف چا توپک اخیستی دی، نه دلته چا د ریاست خلاف بغاوت کړی دی. دغه پرامن علاقه نن په دغه وینو ولړله. په دغه کې بیا دا تر ګردو ذمهواري د ریاست ته چې د عوامو د مالو د جان تحفظ وکړي. لیکن له بده مرغه زموږ حال دا دی 100 اربه روپۍ دغه د امن و امان د بحاله ساتلو د سکیورټي د حوالې لپاره بلوچستان دا غریبه صوبه له دغه کمه بجټه څخه دغه 100 اربه روپۍ چې کوم دي دا ایشکې د سکیورټي دپاره دي. لیکن د سکیورټي حال دا دی، تاسو ته معلومه ده چې په زیارت کې چې زموږ د پولیس کم کسان وو چې له دهشتګردو سره مقابله کوله، د دوی ګولۍ ختم شوې، د دوی اسلحه ختم شوه، د دهشتګردو به نه ختمه شي. هغه پخواني توپکان یې په اوږو ورکړي دي، بلکل و مرګ ته تیار دي، په دې د خپل ځان دفاع نشي کولی. موږ ولیدل دا 100 ارب روپۍ پر کمه ځي. زه هم دا 100 ارب روپۍ که زما د بلوچستان پر پولیس باندې ګاري سي، بجای د دی چې FC ته ورکوي دا FC له دې صوبې څخه وباسي، دا 100 ارب روپۍ زما پر دغه پولیس باندې ګاري سي. زه تا ته په ګارنټي وایم چې د صوبې دغه حالات چې کم دي په 95% به دغه حالات ټیک سي. عوام په ریاست باندې اوس اعتماد نه کوي. عوام بلکل دا ګڼي چې دا کوم څه له موږ سره کشي. له بده مرغه د عوامو په ذهن کې د سوشل میډیا دور دی، دا خبرې پټېږي نه. د عوامو په ذهن کې اوس دغه خبره ده چې له ما سره خپل ریاست کوي او د دې ذمهواره چې کوم دی دا نایله حکومت دی. موږ دا مطالبه کوو چې زموږ دغه غرونه، زموږ دغه وطنونه د زموږ لوکل خلکو ته الاټ سي، که الاټوي هم زما و خلکو ته دې ورکړي. نو لهذا زموږ بله مطالبه دا ده چې دغه بدامنۍ یو تر ګردو غټ سبب د پښتانه د وطن الاټمنټ دی. د پښتانه د وطن دغه الاټمنټ د فوراً ختم کړل سي. دا الاټمنټ موږ د چا پر دې وطن باندې نه منو، زموږ خپلو خلکو ته دا الاټ سي. پر ځای باندې چیکینګ کږي، یوه توپنچه له ځانه سره نسي ښولی، د لایسنس څخه نسي ښولی. دلته کمانډران ساتلي دي، غټې غټې اسلحې ورکړي دي، موټران یې ورکړي دي، باقاعده تنخواې ورکوي، پټرول ورکوي، ډیزل ورکوي، اسلحې ورکړي دي. څوک په ویره یې په دغه باندې. موږ له حکومته دا درخواست کوو، دا مطالبه کوو چې دا کمانډران د ختم کړل سي. دا چې ساتلي دي دلته د دې یو ضرورت نشته. دا پرامن علاقه ده، دا پرامن علاقه خرابول غواړي. دا علاقه دا خطره به بیا سبا کشي. دغه پښتانه ځوانان په لاس باندې په زوره باندې وغرو ته خځوي، په زوره مجبوره کوي چې توپک واخلي. دا زموږ مطالبه ده د جماعت اسلامي د ګر پاکستان. دا مطالبه ده چې د پټرولو قیمت ته 200 روپۍ فی لیټر مقرر کړل سي. لهذا 100 روپۍ د فوراً د پټرولو په قیمت کې کمی وکړل سي.